د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. د صفحو د تصفیې کمیسیون مشر مفتي حکیم طالب ځواکونو ته ویلي پر خلکو چاپی اچول زور زیاتی کول د خلکو سره دا فرهنګ کول نور پاتې ده دا مطروح ده دا نتیجه نه ده ورکړې دا پردی کلتور نور مه راوړئ. پاکستانی پلاوی په پټه افغانستان کې د پاکستانی طالبانو چارواکو سره لیدلي. پاکستان حکومت په پټه خپل یو پلاوی له پاکستانی طالبانو سره د خبرو کولو لپاره پکتیکا ولایت ته استولی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی په دې ولایت کې څو ورځې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره لیدلي دي. پاکستانی سرچینو رسنیو ته دغه موضوع تایید کړې ده. ویلي دي چې پاکستانی پلاوی د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولي مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دغه پلاوی د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او 2 ورځې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره 3-4 ځلې خبرې ترسره کړي. دغه راپورونه په داسې مهال خپریږي چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند مات شوی او پر پاکستانی ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. طالبانو هغه 40 کسان نیولي چې غوښتل یې په ناقانونه توګه بهر ته سفر وکړي. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند وایي چې په مزار شریف ښار کې هغه 40 کسان نیول شوي چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول بهر ته سفر وکړي. احمد الله وثیق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه کسانو غوښتل د مزار شریف هوایي ډګر څخه د هوا له لارې بهر ته ولاړ شي. هغه لیکلي یاد کسان د پلټونو لپاره لنډمهاله توقیف شول څه یې بیرته خوشي شول خو هغه نجونې لا هم په توقیف کې دي چې وارثان یې لا نه دي حاضر شوي. د نجونو لپاره په ښځینه توقیف خونو کې انتظام شته. بلینکن وایي له افغانستانه وتل په ګټه و. بل انتخاب د اوږدمهاله جګړه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه له تیرې ادارې څخه دوی ته په میراث پاتې وه او دوی یوازې یو بل انتخاب لاره چې هغه اوږدمهاله جګړه وه. بلینکن د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې له دغه هیواد څخه د ځواکونو وتل په ګټه و ځکه بل انتخاب جګړه وه او جګړه یې ځکه نه غوښته نور هیڅ امریکایي د دې ناپایه جګړې دوام نه غوښت. نوموړي څرګنده کړې ده چې که چیرته دوی په افغانستان کې پاتې شوي وای نو مجبور و ډیر سرتیري یې دغه هیواد ته استولي وای. د یادونې ده چې د بایډن اداره له افغانستان څخه د ځواکونو وتلو برخه کې تر سختو نیوکو لاندې ده او ډیری امریکایي پخواني او اوسني پوځي او سیاسي چارواکي وایي چې بایډن په دې کار سره په سیمه کې خپل رقیبان زړور کړل خو بایډن په وار وار د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. طالبانو ډاکټر فضل الله د افسرانو هوایي اکاډمۍ قومندان په توګه ټاکلی. د طالبانو دفاع وزارت په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ډاکټر فضل الله د دې ډلې مشهوره مجاهد تیر شوی او له دې وروسته به د افسرانو هوایي اکاډمۍ د قومندان په توګه دنده پر مخ وړي. د یادونې ده چې دمګړۍ د افغانستان هوایي پوځ ډیری افسران او پیلوټان له هیواده وتلي دي. یونیسف وایي که بیړني اقدامات ونه شي نږدې 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو صندوق ادارې یا یونیسف ویلي چې که په افغانستان کې بیړني اقدامات ونه شي نو ښایي 1 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل پراوران مهات په کابل کې له اندرا ګاندي روغتون څخه د لیدنې پر مهال د ماشومانو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مهات د یونیسف په ټویټر پاڼه کې خپرې شوې ویډیو کې له نړۍ او نورو ډونرانو غوښتي چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدامات وکړي. هغه ویلي د خوارځواکۍ مخنیوي لپاره موږ له خپلو هیوادونو شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یو ځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري. دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت د عشر او زکات راټولولو اداره جوړوي. د افغانستان سرپرست حکومت پرون په خپله 20مه غونډه کې د عشر او زکات د راټولولو لپاره د ادارې جوړېدو پریکړه کړې ده. د یادې غونډې په اړه د خپرو شوو معلوماتو له مخې دغه راز په یاده ناسته کې د بشري مرستو د ویش برخه کې پر روڼتیا هم ټینګار شوی دی. د دغې ادارې جوړېدو پریکړه پر داسې مهال کیږي چې د چارو یو شمېر شنونکي د مالیې وزارت په موجودیت کې د عشر او زکات ادارې جوړېدل غیر ضروري کار بولي. خو یو شمېر نور بیا د دې ادارې جوړېدل د کلیوالي سیمو لپاره ځکه اړین بولي چې په وینا یې په کلیوالي سیمو کې خلک بانکوالۍ سیستم ته لاسرسی نه لري نو د ځمکو او باغونو له خاوندانو د عشر او زکات راټولولو لپاره د داسې یوې ادارې موجودیت لازم دی. برېښنا شرکت وایي افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د منځنۍ اسیا برېښنایي سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله د افغانستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. یاد شرکت په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا 3 هیوادونو
ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان په برېښنایي سیستم کې د ستونزې جوړېدو له کبله پر افغانستان د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې په لومړي ځل یې کابل ته د ترکمنستان وارداتي برېښنا وصل کړې ده. خبرپاڼه کې ویل شوي چې له ازبکستان څخه د رارسېدلو راپورونو له مخې د یادو درې واړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه هڅه کوي ترڅو د منځنۍ اسیا د برېښنا په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتي چې د برېښنا تر عادي کېدو پورې د برېښنا په مصرف کې پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت، بشردوستانه مرستو او ځینو نورو مسایلو بحثونه ولري. ټاکل شوي چې له افغانستانه هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر مشره دبورا لاینس په دې غونډه کې ګډون وکړي. د یونما له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هوتی فیل او د یونما مشره دبورا لاینس به دې غونډې ته خبرې کوي او د افغانستان د وضعیت په اړه به معلومات ورکوي. جرمني وايي طالبانو سره مو د خپلو اتباعو د خوندي ایستلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي چسپر ویک په ناروې کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره لیدلي دي. ښاغلي ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې یې د طالبانو سره په افغانستان کې د بند پاتې جرمني اتباعو په خوندي ایستلو خبرې کړي دي. هغه زیاته کړې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د زده کړو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ او روغتیایي برخو هم خبرې شوې دي. طالبانو تر اوسه د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې له اروپایي استازو سره بېلابېلې لیدنې وکړي. جرمني د اګست تر 15 وروسته له افغانستان څخه شاوخوا 9300 کسان ایستلي دي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا هم په افغانستان کې هغه وګړي پاتې دي چې جرمني ته د تلو سندونه لري. د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه تر بیا بلې ټولګې ښې شېبې د الله په امان.